बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान दोस्तानो चरदा चुई खाद आबाद हुसै नन कम खास मौज़ूआत या खबरनु बने खबरा कोम कि खो यो खो ज़मा खपल कले 13 वर्ष چې کوم پولیس سره ناخته شوې ده تهګرو چې کوم حمله کړې وه یعنې زموږ کلی هم اوس پرمنه پاتې نه شو هغه نه علاوه هنګو خبره کوم هغه نه علاوه په خیبر پښتونخوا او څنګه صورتحال روان دی پاک افغان صورتحال بنې او د ترخم پوله بنې چې کوم د ځینه واپس ځي زمانه نه خپله خپل لاړه نو پېژنګلو نو څنګه سہولت کې لاړه زیاتر خو خامخا هلته چې کوم ونیول شي نو کیمپ جوړ کړی شوی دی خو همداسې چې کوم خپله ځي هغو سہولیت خبره هم کوم چې ټایم پې نه لګي هغه نه علاوه چې کوم دواړو ملکونو ترمنځ خبرې دي او نن ډي جي آی اس پی آر پریس کانفرنس دا ډېر مهم دی ډي جي آی اس پی آر وینا یو خو پاک افغان نه علاوه پاکستان کې اندرونی چې کوم مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری ته یو قسم پیغام کوم ورکړی دی نو هم ډېر ضروري دی چې هغه باندې خبره وکړو او په دغه صورتحال باندې راځم او دې وخت کې تاسو وینئ الله تعالی چې کوم قدرتي نظارې دي هغه دي نو دغه ناخونده ماستل پکار وي دې وخت کې مري کې ناست یم لکه شیبه کېږي چې راغلم ډېر ښایسته موسم دی الله تعالی قدرتونه دي چې دینه به خپل چې کوم دا ذهني سکون میلاو شي انسان ته د شکر ادا کول پکار وي هر وخت شکر ادا کول پکار وي په هر حال کې دې وخت کې کوم وګورو نو حالات کم طرف ته روان دي زه وایم چې ډي جي آی اس پی آر نه به شروع کړو ډي جي آی اس پی آر چې کوم نن پریس کانفرنس دی یو خو هغه د تهګرو یا پاک افغان په حوالې سره خبره کوو چې کوم اوس مودي او طالبان ګډ جوړ لکه یعنی اتحادي وګرځولي هغه نه علاوه پالیسي چې کوم روانه ده هم تاسو سره واضح کړې ده چې امریکا پالیسي ده او په دغه کې دواړه ملکونه خرابوي پاکستان او افغانستان دواړو ته هغه خیر نشته او بل د خاص کر د پښتنو چې کوم بدبختي راغلې وي په هرځي کې خو پوهېږي نه او موږ د دې څه جوړه شو ډي جي آی اس پی آر نن مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری ته یو قسم کل کر دمکی ورکا چې کوم ریاست مخالف بیانات ورکوي او هغه نه علاوه په دغه کې کوم ایجنډا واضحه کا چې صورتحال د پاکستان بچ کولو لپاره په یو کس باندې هم مونږه بیا رحم کیږو نه یعنی دغه سخت الفاظ مطلب داو چې راتلونکي وخت کې کچېره مولانا فضل الرحمن یا بلاول بټو زرداری یا څوک هم وي نو هغه وایي چې دغه هم د عمران خان په شان حال کې دی یعنی یو قسم مثال پیش کړه چې دغه ریاست خلاف پروپاګاندا چې کومې دي دغه به هر طرف نه مخنیوي کولی شي او په دغه کې ښکارا یو قسم دمکی واضحه کا بل طرف ته کشمیر الیکشن اوس دویم پړاو ته ګوري نو پهلا کې خو یقینا چې کوم د وفاقي حکومت یا ګلګت بلوچستان او کشمیر کې راځي دا خو یو ظاهره خبره ده خو بیا هم بلاول بټو زرداری چې کوم دمکور کړی دا چې موږ په وفاق کې یعنی کوم سخت الفاظونه خپل کې استعمال شوي دي بیا محسن نقوی چې کوم یعنی وزیر داخله دی دا زموږ شانتي جرنالستو صحافیو خو بس الله تعالی ترقی دی ورکوي محسن نقوی او چې کوم بیان دی هغه داسې دی د سټیټ بیان دی نه دی اسټابلیشمنت بیان دی محسن نقوی ویلي چې کوم دواړو طرف ته یعنی قسم حکومت کې ناست او حکومت باندې تنقید کړی دی او سخت پیغام یې ورکړی دی یعنی مطلب دا دی چې بیا خو به د جمهوري د لږ ډېر چې کوم ښودلی کېږي یا څوک پکې ماضي کوي پارټیانې دا دو تخته هم الټه کولو اندېښنې هغه ورته ظاهر کړي دي کشمیر کې صورتحال چې کم روان دی کم مومنٹ ته تحریک ته هغه دباو کړی شوی دی او کافي حده پورې هلته کې چې کوم هغه صورتي چې حکومتي عمل درآمد شروع شوی دی خو بیا هم دغه مومنٹ په شا باندې چې څنګه ویل کېږي انډیا لاس دی او په آزاد کشمیر کې څه کسان چې کوم هغو ایویډنس ظاهر کړي دي په هغه بیس خبره کوم د دواړو موقف خو په خپل ځای باندې خو آلریډي د هغې مومنټ تحریک دغه کم هغه دی
ایسا دی همغه تاسو ګورئ چې په میډیا باندې روان دي حکومت طرف نه چې کوم بیا وضعیت باندې کم کسان د تحریک ثبوتونو سره د انډیا را پیسو عمل د مزدي خریده ده یقینا چې دغه شانتې په بلوچستان کې کلبوشن یادیو څوک نه دي خبر انا شي ځکه اوس د افغانستان خبره څنګه وتړو نو اوس ډي جی اس پی آر وینا مطابق چې افغان طالبان او مودي سرکار سره یو شوي دي اتحاد شوي دي نو هغه پاکستان ته نقصان رسوي که بل طرف ته موږ خبرو کوو دغه حکومتي جګړه چې کومه ده په دې شا باندې انټرنیشنل چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغې لاس دی ښکاره خبره ده او ورسره د پاکستان د افغانستان خرابوالو کې انډیا هم خپل کردار ادا کړی چې طالبانو کې هغه خپل داسې کسان شته چې هغه پاکستان سره ډېر سخت مخالفت لري بل طرف ته کومه ګورو په دې حالاتو باندې کا نظر اچو چې کومه پښتونخوا خبرو کو او کا د پښتونخوا د هغه اړه خبرو کو نو دواړو طرف ته کوم ظلم زیاته روان دي یقینا چې دا نه پکار بیا پاکستان کې پون وزیر خارجه سوري دفتر خارجه بیان چې ډیر زرګاو هغه چې کوم اپلیکیشن زو نو افغانانو ته ریلیف ورکړی شوی دی د مزید وخت ورکړی شوی دی خو په ظاهره باندې داسې ښکاري نه هغه شانتي کوم عملیات روان دي یا کوم نمونه نیول روان دي یا کوم نمونه چې ونیول شي که هغو سره وزیم وي زموږ خبریال وروڼه چې کوم د افغان وروڼه وو څه کسان چې هغو سره هم دغه شانتي ظلم زیاتی وشو نو هغه که موږ وینو نو هغو سره خو دغه د حکومت هغه بالکل نه ښکاري بیا چې کوم دویمه ایجنډه ده چې زه اکثر دپاره خبره کوم چې د ولس ترمنځ نفرتونو خبره ده دا ډیره خطرناکه خبره ده په دې باندې لږ غور پکار دی اکثره زه دغه وینا به کومه چې تاسو په دې باندې لږ نظر شي حقیقت درته معلوم شي په ثبوت سره وګورئ زما په خبره یقین مه کوئ خو په دې باندې خو لاړ شي لږ سرچنګ وکړئ نو تاسو ته به ظاهره خبره شي چې بار ملکونو کې ناست زموږ پښتون وروڼه چې که افغانستان سره دي او که پاکستان سره دي یا د چا د لاسه چا ایجنډو د لاسه دغه نفرتونه خوروي اوس رزو د خیبر پښتونخوا چې کومه سیمه ده په اور لمبو کې پټه ده د ټول جنوبي اضلاع بیا جنوبي اضلاع کې زموږ هنګو ډسټرک هم راځي بیا په هنګو ډسټرک کې زما کلی کاهي یونین کونسل او خزینه بانډه تاسو ولیدلي چې بله ورځ یولس چې کوم پولیس والا پکې لکه خپل زندګۍ نه لاس وینځل هغه کې زما یو ملګری امتیاز الله دې وبخي زموږ کلي ځوان هلک هغه هم شهادت ترلاسه کړ او دغه کې اوس که تاسو وګورئ نو چې کوم نمونه د پولیس ایکشن و یا چې کوم ترخګرو دغه د خزینه بانډه اسکول کې چې کوم هلته کې سیکورټي فورسز دي نو په هغه باندې دا دویم اټیک دی دویم ځل دغه راغلل بیا زیاتر علاقو نه چې کوم خبرونه راځي یا چې کوم دا جنوبي اضلاع مختلف علاقې کې دا طالبانیزیشن کوم دغه شروع شوی دی په دې باندې د اولس چې کوم وینا ده چې اخر دغه د ځمکې نه راووتل چرته نه راووتل پاک افغان پولي خو تاسو تړلی شوي دي تګ راتګ مې بند کړی دی که کم واپس وبسلم د سخت سیکورټي په هغه کې وبسل روان دي او بیا چې کم نمونه ایکشن دی هغه منې هغه حیران دي بیا دلته ترخګرو دومره پورې اثر رسوخ یا کلاو ګرځېدلو دغه یو شمېر سلونه دي چې کوم ډي جی اس پی آر ته پکار وای چې نن په پریس کانفرنس کې کم از کم موږ وایو چې دغه خبره هم واضح کړې وای نو ډېر به بهتره ویلی چې د ولس دغه تقاضې دغه یا بیاناتو دغه سوچ جواب ډېر ضروري دی خو بهرحال ډي جی اس پی آر دی هغه ته به وسوي خو دغه خبرونه مې تاسو سره شیر کول چې صورتحال کم طرف ته روان دي موږ هم دا خبرونه همدغه شانتي د ټینشن د ماحول نه او شکر الحمدلله اسلام آباد په نیم ساعت یعنی نیمې ګنټې په فاصلې باندې مری ده او بس دلته چې راشو لږ شانتې د قدرت نظارونه خوند هم واخلو تاسو هم لږ شانتې په ویډیو کې اخره کې دغه ځای وښیم چې زموږ اکثر ستوګنې ځای دی او لږ هسې خو مري کې خلک راځي مال روډ او دغه ځایونه پورې خو موږ غرونه خوښوو او دغه شانتې تاسو دا یخ موسم چې اوس لاندې نیمه ګنټه ساعت مې لاړ شي نو هلته به د ګرمۍ نه مړ کېږي خو دلته چې راوخېږي نو دلته الله تعالی د قدرت هغه وایي که نه فبأي آلاء ربکما تکذبان نو کم کم نعمتونو به موږ شکر ادا کوو
نو دغه ملګرو تاسو ته پیغام هم او تاسو سره دغه خواست هم دی چې اکثر زموږ خپل ولسی چې کوم هغه دي په دې باندې نظر پکار دي نو خو تاسو سره سم خبرونه شیر کوم اکثر سنne هم چې تو حکمرانو باندې هم دا خبر دی چې اخر د دې نتیجه به سره وځي د دې ټیک تا کومه اول ځنه په د جنسو په چکر کې راشي بارني پیسو په چکر کې راشي خو دغه لپاره تاسو پالیسی آیا عام غریب ولسم پکې ځپلې کیږي نو دغه نه دا پکار دغه باندې نظر پکار ډیر مننه خوشاله آباد اوسئ